د دې ویډیو په لومړۍ برخه کې به تاسو ته افغانستان ته یو ځل بیا د نغدي مرستو د پیل په اړه خبر ولرو. همدا ډول به دا خبر درته ولرو چې آیا دغه نغدي مرستې بندې شوې وي او که نه. همدا ډول به د ښاغلي امیر خان متقي هغه وینا ځینې برخې درته ولرو چې په هغه برید کې شهیدان شوي چې تېره ورځ د خارجه وزارت سره نږدې سوی و. تعصب نیست و خدا قسم برات میکنیم که تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورد یک نوبهاریم. هیچ صفت خوب که مثل برادر د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. کابل ته نږدې له یوې میاشتې ځنډ څخه وروسته د مرستو نغدې پیسې ورسېدلې. د افغانستان بانک وایي د نړیوالو مرستو د نغدو پیسو کڅوړه یې نن شنبه د جنوري 14 کابل ته رسېدلې ده. د افغانستان بانک پر ټویټر په یو وینا کې ویلي افغانستان ته د 40 میلیونو ډالرو نغدي بشري مرستو کڅوړه راورسېده او په کابل کې یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. خو دغه بانک لکه د تل په څیر بیا هم غوښتنه کړې چې دا ول مرستې باید د افغانستان د بانکي اډانې پر مټ وشي. دا مرستې له نږدې یوې میاشت ځنډ څخه وروسته کابل ته استول شوي دي. تېرو څو میاشتو کې نږدې هره اونۍ کابل ته د نړیوالو مرستو د 40 میلیونو ډالرو نغدي مرستې رسېدلې. داسې ریپورټونه و چې په افغانستان کې د نوي حکومت له لوري پر نجونو او میرمنو د تازه بندیزونو له امله موسسو دغه مرستې ځنډولې دي. خو دا د نن د یو نوي کڅوړې په رسېدو سره دا ثابته شوه چې دغه مرستې نه دي ځنډېدلې. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې له دې وړاندې د نغدو پیسو کڅوړه د ډسمبر پر 14 کابل ته رسېدلې وه. سره له دې چې ګڼو اړخونو پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار غوښتنه کړې وه، ورسره په یو ناورین د ورګډو افغانانو ژوند ته هم اندېښنې وې. ځینې خو په دې ورته خوشحاله وو چې ګواکې په افغانستان کې به یو ځل بیا افغانۍ بې ثباته شي چې له امله به یې طالبان د فشار لاندې راشي او دوی به پرې خپلې غوښتنې وکړي. په افغانستان باندې د متحده ایالتونو د بانکي بندیزونو سربیره د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني هم د امریکا له لوري کنګل شوې ده. دغه شتمني چې د افغانانو حق ده د اګست 15 څخه وروسته چې کله اسلامي امارت واکمنۍ ته ورسېده، دغه پانګه د امریکا د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوه. امریکا د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف د افغانستان بانک شتمني کنګل کړې ده. دغه شتمني یوازې د طالبانو نه بلکې د ټولو افغانانو شتمني ده او د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې دغه شتمني چې د افغانانو عامه شتمني ده په خپله خوښه ولګوي او یا یې هم د دوی د لاسرسي ورته محدود کړي. افغانستان ته دغه بشري مرستو په اړه ګڼ شمېر غبرګونونه راغلي، خو تر ټولو جالب غبرګون یې د جنرال موبین غبرګون ده. هغه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې په نننۍ کڅوړو کې ډالر نه بلکې مرچک راغلي، ځکه هغه څوک چې غوښتل افغانستان په دې توګه تر فشار لاندې شي هغوی داسې ناراحته شوي لکه مرچک یې چې خوړلي وي. راځو بلې موضوع ته چې هغه د افغانستان د خارجه وزیر محترم ملا امیر خان متقي لخوا د هغه افغانانو په فاتحه کې وینا ده چې څو ورځې وړاندې د خارجه وزارت سره نږدې په یو برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسېدلی و. هغه په خپله وینا کې مختلفو برخو ته اشاره وکړه، خو تر ټولو مهمه برخه یې دا وه چې بریدګرو ته یې وویل تاسې په کوم دلیل دلته حملې کوئ؟ په افغانستان کې شرک نشته ده، دلته هیڅوک هم نشي کولی د اسلام څخه پرته بل دین، هغه که الحاد وي او یا هم بل دین وي، هغې ته دعوت وکړي. د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، د اسلام احکام په مکمله توګه پلي شوي دي. هیڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې یو بوتل شراب خرڅ کړي. نو تاسې څه ډول حملې کوئ؟ په کوم دلیل دلته حملې کوئ؟ ښاغلي مولا امیر خان متقي هم دا ډول زیاته کړه چې اوس په افغانستان کې یو خارجي عسکر هم نشته، هیڅ خارجي اشغالګر په افغانستان کې شتون نه لري. افغانستان یو خپلواک او مستقل اسلامي هیواد ده، نو د بریدونو لپاره کوم دلیل شته؟ ښاغلی مولا امیر خان متقي هم دا ډول وویل چې پخوا امریکا په مستقل ډول په بمبار عام افغانان وژل، خو اوس غواړي امریکا افغانان په لوږه او تنده ووژني.
ښاغلي امیرخان متقي همدا ډول له ټولو هغه افغانانو څخه مننه وکړه چې د دغې پیښې له متضررینو سره یې کومک کړی ده. هغه همدا ډول زیاته کړه چې د خارجه وزارت له لوري په وخت دغې پیښې ته رسیدګي شوې ده. همدا ډول د زخمیانو په سمه توګه خدمت شوی ده. ښاغلي متقي همدا ډول وویل چې د افغانستان حکومت کې به ځینې نیمګړتیاوې هم وي، خو هغه کارونه چې دغه حکومت یې ترسره کوي، نوموړي د مثال په توګه وویل چې د بدخشان په یوه لرې ولسوالۍ کې 3 نفر په یو غار کې بند وو چې امنیتي ځواکونو هلته د هلیکوپټرو په واسطه ځان رسولی او نوموړي یې ژغورلي دي. هغه همدا ډول وویل چې دوی هم مسؤلیت لري او خپل مسؤلیت ته په ښه توګه متوجه دي او خارجه وزارت د افغانستان د خارجه پالیسي په ښه توګه پر مخ وړي او امید لري چې دغه مشکلات به ډیر ژر حل شي او افغانستان به یو سم لوري ته روان شي. و همچنان از اینمی استیج پیغام داریم کسانی که امروز هم در افغانستان خونریزی میکنه، جنگ میکنه، امنیت خراب میکنه، اگر اونها به این فکر است که ما کار خوب میکنیم، ما از او چند سوال داریم. آیا در تمام افغانستان یک فرد نظامی خارجی وجود داره؟ وقتی که نداره افغانستان از اشغال آزاد شده، به خاطر چی جنگ میکنی؟ آیا در تمام افغانستان کسی جرأت کرده میتونه که شراب بفروشه یا بنوشه؟ آیا در تمام افغانستان، در هر ولسوالی و قریه و مرکزهای افغانستان کس میتونه که به الحاد و به لادینی دعوت بکنه؟ کس میتونه که از غیر دین مقدس اسلام به دیگه دین دعوت بکنه؟ آیا در تمام افغانستان کسی جرأت میکنه که یا شرک بکنه یا دیگه خرافات و چیزیات چتی که نه زنا است، نه خارجی هاست، نه اشغال است، نه شراب است، نه الحاد است، نه کفر است؟ پس جنگ برای خاطر چی؟ ما و شما حکومت داریم، مشکلات هم داره، صفات هم داره. با خدا که بعضی کارا را میبینیم سخت دلم خوشحال میشه. در بدخشان در یک کوه 3 نفر زیر کوه میشه، اونجا هم اردوی ما و شما هم را هلیکوپتر میرسه و را نجات میده. در سالنگ و در هرات اگر کسی در برابری بند میمانه، اونجا هم میرسه و را نجات میده. در سیلاب و در دیگر آفتهای طبیعی اگر کس گیر میآید او را هم نجات میده. اگر در و پا داشته باشه یا 100 یا 1000 یا میلیارد در خدمت مردم مصرف میشه. بهترین نظام است، فساد نیست.